طالبانو غزني کې د پاوڅ په لیوا کې دننه یوه چورلکه ویشته. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موږ کړئ تازه او ډېر مهم خبر ته. د غزني ولایت سیمه چارواکي وایي چې طالبانو نن په دغه ولایت کې د پاوڅ په لیوا کې دننه یوه چورلکه په نښه کړې ده. د غزني د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمراني ویلي چې دغه چورلکه یو ساعت وروسته تر هغه د طالبانو له لوري په توغندي وویشتل شوه چې له کابل څخه یو شمېر امنیتي چارواکي غزني ته را رسولي وه. نوموړي زیاته کړې چې په دې پیښه کې ځاني زیان نه دی اوښتی، خو چورلکه زیانمنه شوې ده. د چورلکې د نوعیت په اړه تر اوسه کره معلومات نه دي ورکړل شوي. بلخوا طالبانو بیا ادعا کړې ده چې د چورلکې د غزني د دایک ولسوالۍ په یونټ سیمه کې په نښه کړې او رانسکوره کړې ده. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یوه بل تازه خبر کې چې همداوس مو ترلاسه کړ، وسلوالو طالبانو په بامیان کې شپږ امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بامیان والي سید انور رحمتي ویلي چې طالبانو د بامیان د کهمره د ولسوالۍ پر اشپشته سیمه باندې پراخ بریدونه پیل کړي دي چې په پایله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.